په اقتصادي او ترانزیتي برخو کې پنګونې ته د قزاقستان لیوالتیا د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر په مرشۍ لوړپوړي پلاوي کابل ته سفر کړی دی. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر، پام وکړئ د آرام ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. له افغانستان سره د اړیکو د پیاوړتیا لپاره د قزاقستان د هڅو په دوام سره د دغه هیواد د لومړي وزیر مراسیال او د بهرنیو چارو وزیر د یوه پلاوي په مرشۍ کابل ته راغلی دی. د قزاقستان لومړي وزیر د مراسیال او د بهرنیو چارو وزیر په مرشۍ د دغه هیواد یو پلاوی پرون کابل ته ورسېده څو له افغان چارواکو سره د سیاسي، اقتصادي او ترانزیتي همکاریو د پراختیا په موخه خبرې وکړي. دغه پلاوی د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا پر اهمیت ټینګار کړی دی او ویلي دی چې قزاقستان د ثبات، خوراکي امنیت، ترانزیت او پرمختګ په برخو کې همکارۍ ته چمتو دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو مسؤل ضیا احمد تکل بیا وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان اړوند د قزاقستان له دریځه هرکلی وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې د سیاسي او اقتصادي تعامل د لا پراختیا لپاره یو پلاوی رامنځته شي او له فرصته ښه استفاده وشي. د قزاقستان پلاوی د ریاست الوزرا اقتصادي مراسیال ملا عبدالغني برادر سره په کتنه کې ویلي دي چې هیواد یې هوډ لري چې د تورغونډۍ هرات د اوسپنې پټلۍ پر پروژې 500 میلیونه ډالره پانګونه وکړي. دغه پلاوی د انرژۍ، سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې د همکارۍ پراختیا ته د آستانې پر چمتووالي ټینګار کړی دی. د افغانستان اسلامي امارت د ویان مراسیال حمدالله فطرت په دې اړه وایي د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر مراسیال څرګنده کړه چې هیواد یې له افغانستان سره د اقتصادي، ترانزیتي او اسلامي مشترکاتو پر بنسټ د ښو اړیکو پراخېدو ته ژمن دی او قزاقستاني لوری به ټول مسایل له خپلو چارواکو سره شریک کړي. د اقتصادي چارو شنونکي وایي چې د سیمې د ترانزیتي محور په توګه د افغانستان موقعیت ته په کتو سره دا سفر د لویو پانګونو د جذب او سیمه ییزو همکاریو د ټینګښت لپاره یو مهم فرصت دی. د اقتصادي چارو شنونکی عبدالظهور معتبر په دې اړه وایي موږ کولی شو د قزاقستان له لارې له ګڼو هیوادونو سره اړیکې پیدا کړو او ګڼ توکي صادر او وارد کړو. له چین او روسیې او ان اروپایي هیوادونو ته څومره چې له دوی سره دوستانه اړیکې ولرو زموږ د اقتصاد په ګټه دي. د اقتصادي چارو یو بل شنونکی عبدالشکور هډوال هم په دې اړه وایي د دغو ښو اړیکو له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ صادرات او واردات زیات شوي دي د دوی لپاره چې دغه اقتصادي اړیکې لا وده ومومي، راکړه ورکړه زیاته او د هغه هیواد پانګوال او سوداګر هم وهڅول شي چې افغانستان ته راشي. په وروستیو کلونو کې د افغانستان او قزاقستان ترمنځ سیاسي، اقتصادي او ترانزیتي اړیکې پراخې شوې دي او د دواړو لوریو ترمنځ د لوړپوړیو پلاوو تګ راتګ هم زیات شوی دی.